वेलकم को जी अवामी वजीर आला मलक इंतजार साहब था ته به دې دا لو خبرې نه کوې ګډانو ماینس کوی ګډانو موږ ته خدای کوي پیسې د ګټلې دي کنه دي ګټلې دا خبره خو پته نشته خو د خلکو زړونه د ډېر ګټلې دي وړیکې خبرې خو زه سره کوونه غټ دراز چلی پکې تاسو هم چوک په کار راغلي دي کنه د لګونې مو په کار نه درګلې وچ ډزېږه پنډرا ډزېږه 2 نمبر خلک څوک ده دا دوسره چې ته ژوند کې پیښه شوې ده اندازې سې ډوخ لګنه څه دوا وچ بسکټ او یو کوپ سره چای او شپې ګنده ایسو نور ولی خان و د پټتولو نور ولی شسکو زده ده ځکه چې 5000 میسیجونه به پکې تلل لکه ټیکټر چې ورېږي بیا به یې پرسنل کې ډتولې ما خو زه خدای پاک یو سمپل پیدا کړم سمپل د کرک ضلع هیرا یا هیرا زه یو کرک ضلع هیرا یم د کې شک شبه نشته منی خلک منی څه تل چې اوس په 1500 روپۍ باندې خرڅېږي په هغې به څوک ومني ملک صاحب نه تپوس کوو څه ملک صاحب واده کړه ده که نه ده کړه انګل صاحب وروايټه زه داسې مینه کې بېوفایي میلاو شوې ده بېوفایي بېوفایي کړې ده اوس ځان غام ده ونه کړو همو نصیب کې نشته همو نصیب کونه وردو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن ملګرو خوږو یارانو دوستانو زه ستاسو ورور ستاسو دوست خورشید خان یو ځل بیا یو نوی پروګرام سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم هیله منم چې تاسو ټول ملګري به خروغ جوړ خوشحال تندرست وي ملګرو تاسو د پروګرام هایلایټس وکتلو هایلایټس نو تاسو ته اندازه لګیدلی چې نن نه پروګرام کې موږ سره ملمه سوکته جی زمونږ ملمه چې کم دی دا ډېر خاص سړی دی اردو کې یو محاوره ده وایي چوټا پیکټ بڑا دھماکہ نو دا هغه چوټا پیکټ بڑا دھماکہ چې کوم محاوره ده دا په د باندې بالکل صحیح فټ کیږي تاسې معمولی سړی نه دی ویلکم کو جی عوامی وزیر اعلی ملک انتظار صاحب ته السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه خورشید سیوا څنګه تاسو شکر الحمدلله اوس همیشه ګډ ووایه ګډ غوښه څه کومه ده دې سره اسیم انسان کې مستی راځي که نه ګرمه ده جنتي ده ایمو مرګره امتیاز به اکثر دا خبره کوي وای سبزی او دال څه کله په زړه سره تیریږي نو وای زړه ته سلام کوي څه کله غوښه په زړه تیریږي وای بیا ورته زړه سلام کوي خورشید زه یوه خبره ته وکړم د دا له وجې نه موږ یوه ورور آرمي کې نوکري پرېښودو نو ته به دا له خبرې نه کوې دا ګپ پیسې نه لګوو دا ګپ به تو سره نشته ګډانو ماینس کوی ګډانو یاره بالکل دا خبره صحیح چې خدای درکوي آی بیا چا څه واس پکې شته بیا ورکې د هېچا واس نشته نشته که نه موږ ته خدای کوي تاسو خو ملک صاحب پیژنئ ملک صاحب تاسو کتلی دی په ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې په ټولو پښتنو کې ماشاءالله ډېر مشهور دی تاسو ټول ډېر ښه پیژنئ او ملک صاحب چې کوم ډایلګونه دي هغه هم ماشاءالله ډېر فیمس دي او ډېر خلک یې خوښوي ملک صاحب پیسې د ګټلې دي که نه دي ګټلې دا خبره خو پته نشته خو د خلکو زړونه د ډېر ګټلې دي پیسو مور مړه ده خو د خلکو زړونه مې ګټلي دا خو منو ملک صاحب رسو شروع نه ما خو دا خبره واکړه چې ماشاءالله ملګرو ته ټولو ته پاتې ده تو په باره کې خو بیا تاسو چې کوم وخت تېر ده سیاسي پس منظر 1981 کې تاسو الیکشن ته ولاړو سن 1981 نه موږ نیشنل سره سټریپ وغوښته نوه ها او ته تاسو چې کوم سیاسي دور و هغه څنګه تېر شوی او ښه په جذبې کې وم داسې په جذبې کې وم نه جنګ نه جګړې اور ډېر خوشګوار
لکه عید تېر شي الیکشن مثال موږ به وایو چې لکه عید روان ده ها. پس موږ به ډېر انجوای پکې کولې تقریر به تاسو کولو تقریرونه خو پیله مو کول ها فرید طوفان به آها. بیخي چګېدل نه پیله به تقریر ته زه چګولم ماشاءالله ها موږ ټریپ خوسته ها آها. د فرید طوفان سره ده ها ملک صاحب سیاستی دور کې تاسو د خلکو هم ډېرې د خلکو سره ډېر کارونه ډېرې مرستې کړي دي ډېر انتهایی خلک صرف پر د خپل کور هده پورې خپل رشتہ داري نه هده نه پورې کنه د کلی نه نه د کلی په سطح ها وړیکې خبرې خو زه سره کوونه هاي 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 زار غټ دراز چې دی پکې هاي وای 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 زبردست نو ملک صاحب دوره وخت هم تیر کړو سیاست مو وکړو خلکو د پاره هم دوره کارونه وکړو تاسو هم چوک په کار راغلی دي کنه یاره دا د لګونې مو په کار نه درغلی صفا خبرې دي صفا بټه زیږو مړه ها خولې کې خبره سره بندول سره مو په قانون کې ښه نشته نننی پروګرام کې یو خبره کومه دا هغه نه ټولې خبرې اوپن پټ خبرې. کوو نه، مکمل پروګرام چلو اوپن خبره ده اوپن خبره نه معلوم زه خو پټه خبرې نه کوم ملک صاحب منو وچ ډزېږه په نه راډزېږه ها اوس مې شاید ته ووایې پلیارو مې چې کوم سیاسي خبرې دي ټولې ډزېدلې دي ها او چې کومې مې کړي خلکو منلي دي هغه په اپلای ښه دي نن په اپلای شوې نن په اپلای دي هغې ریزې په اپلای خو اوس هارمون ورسي مو خبرو څه هغه ملک صاحب څه یلو هغه خو رښتیا یلو موږ خو اوپن ډزېږو که نه اوریجنل صحیح ها زبردست ملک صاحب دوره کار د وکړو سیاست ته وکړو دوره د خلکو خدمات ته وکړو او بیا ته دا ویلو چې خلک چې کوم دي هغه داسې ځای چې په کار نه رسي نه راسي نو چې ته تنهایی کې هم دغه فیلینګز درته رسي چې یاره یاره خورشید دا وی زه خو بېله پاتې شوم خورشید ډېرې ډالې مو کړي دي تنها پاتې شوي ډېرې خبرې مو کړي تنها پاتې شوي ډېر چک لیول باندې خو اخري موږ په تنها پاتې شو او دې شي باندې زه خپله نه پوهېږم چې آیا دا مناسب داسې خروب ته که آیا دا خلک منافق دي درویږزن دي موږ خو اوپن خلک یو او تو مو سره ډېر ټایم دلته کې تېر کړو بالکل چې څه مو په خوله وي هغه مو په زړه وي منافقت نرسي بشک بیخي منافقت نرسي او دا کراچي سټار هوټل ته راغله یو نیم کول مې تېر کړل مو باندې اوسه پورې مالک نه دا پوه شوه صحیح مالک ورونه نه دي باندې پوه شوي او زه چې چیرې کې هم زه د خدای نه ډارېږم بندانه نه ډارېږم زه چې هسې نه چې زه دا کې ایرې پیرې وکړم خدای پاک مې په دې شي ونسي لکه دو شیونو کې زه ایرې پیرې نه کوم ملک صاحب ته والا یوه ویډیو ده هغه تازه ښایي نو هغه کین تاسو کوم دنده خبرې کړې دي چې الله تعالی یې درکوي دا وګوره څومره فروټ راته پروته دي خامخا یې په خوړل پکار دي پکې مته الله تعالی کړی مخکې ډېره وخته مې کړې الله تعالی یې درکوي الله تعالی یې درکوي او ته صرف ځان دپاره نه ته نورو دپاره ژوند کوي زه ته چې څومره دنیا اوس په دا ګډ باندې نسته وه او ګوشي خوړل چې دي دا مو ته خوند نه ورکوي صحیح ګوشي خوړل چې دي دا چې زه مراچ وخوره به خوند روکي نه کې ګډ چې دا ګډ باندې نوس وو که نه عوام ورسره نوس وي بیا زه خوړه ښه شم ملک صاحب دا دوکهبازۍ چې کومه ده د ګڼکاپ خلک چې کوم ده دا دو نمبر خلک چې کوم ده دا دو سره چې ته ژوند کې پیښه شوې ده زه چې په پوه شم بس بیا سیډ وخورم پرچا په نه کټ کوي ملک صاحب نه داسې یوه ملک صاحب پرچې خو د په ډېرو خلکو کاټ دي نه داسې سیډ وخورم که نه سیډ خلې چې نه دا پوه شي نه زه پوه شم زه پوه پرچې خیر پاتې دي در سره ډېرې پرچې به ته کټ کوي مو ته پاتې ده پرچې خو مو سیډ جیب ډاک ته څه دوه وچ بسکټ او یو کوپ سره چای او شپې ګنټې
دا یو ډېره مزداره کیسه ده. رباب په باره کې څه کوم ده ما اورېدلي چې په تا باندې رباب ډېر ګران ده, رباب سره ډېره مینه کوي. سترګې روچګې که خمار خوړلی یم او ویرکه یو ټانګ. ورشیده جی ملک صاحب. دا شیونه نه دي, دا چې کله وایشي بیا مو ته داسې زندان یادګار چې دا مخته مخته کېږي. څنګه یادګار درته مخته کېږي؟ لکه دا شیونه نه دي, او دا مو ډېر زیات تېښته وړي, ډېر لوی تېښته مې رسوي. نو زندان یادګار, زندنې, منډې ترړې, مرغۍ وشتل, آلې دورې, لکه موږ ډېر هغه وخت ترې یادېږي بچپن وخت بچپن یا تازه تازه سره ځوان شوی هغه شیونه یادېږي. شیونو کې خو ډېرې بجې وې که نه, ټولې کیسې خو یې څه دي وې. ملک صاحب دا پیپړې څه کومې تازه کوي دا بعض نیم ټایم کې د رباب واورئ که د سندرې مندرې واورئ که موسیقۍ سره د شوق شته؟ یاره موسیقۍ سره مو ډېر شوق ده, خو داسې شوق مې ده چې نارمل وي, میدونه والا نه. داسې لاس پنځلس کسان وي لکه د موږ چې نوز یو, ښه ګډ مې ته وویل. نو اوس چې ډېره غور کې نه وي, ډېر غچې نه وي پکې. زه پوه شوم. ستاسو یو ډایلوګ ډېر فیمس شوی و, ډتوله. هېڅ نورولي خان و د په ډتولو. نورولي شسکوزه نه ده. نه نه ده. داسې جمله شاعر ودرېیار مې چې نورولي ښه الله دې په خلکو داسې ډتوله که لکه د زه دې چې په وډتوله. دا کیسه څه وه خلکو راګیر کړه وې؟ یاره دا یو د الله د اکرام نومی ده, رڼکای ده. هغې دا ګروپ جوړ کړی و, 300 کسان و پکې, خو ډېر اعلی کسان و پکې, او دې کې زنانه ښه وې, تعلیم نه ډکې. زبردست. خو دې کې یو منافق و, ډرېدل. موږ اصل نه د دې شي اصل نه موږ د دې شي نه تانګ وځم, ځکه چې 5000 میسیجونه به پکې تلل لکه ټیکټر چې ورېږي د ګروپ کې. چا به یې سړک بیان پکې کول, چا به یې لکه مو د ما و د شیونه منل نه. مې ته چې یاره ضلع کې ډیسي شته, ایسي شته, ایس پي شته, MNA شته, MP شته, ضلع میر شته, دغه ضلع کې د کنجن منجن نه دي, د کونسلرون دې ته زه چڼه وربښې. چڼه وربښه. مې ته چې کړمه یوه مې ورته وتلله, اوس یې نه شو تللی. نو دا ګروپ کې ډتون کړي وه؟ ګروپ کې. د ډتون صحیح ډیفینیشن څه ده ملک صاحب؟ ډتون خو ګوره او دې ته لکه یو سړی بال ده, بال یو پل نه لګت تیر کوي, بل پل نه لګت تیر کوي, بل پل نه لګت تیر کوي. د ډتون دې ته یایي؟ ډتون دې ته یایي که نه چې دا ګروپ چې څه وخت ړنګ شول که نه, ټولو لمبر یې سره وپېژندلی چې دا پنکي لمبر ده, بیا به یې پرسنل کې ډتولی. ما خو
دا کتون کې په دا ډتونو پویو څه دا ډتون اندیته یای اندیته چې نو ما کې به کامه زه جوړ کړل چې ملک صاحب ته کوئی ګروپ نه و تر مې خدای دې اگر کزه ګروپ نه تانګو ته پرسنل ترونه ما په بلاک کړه نو دې ټیم کې ته و ټنګه کنه څه در کریم خانه خو مې زنګینا ور وای زبردست ملک صاحب ملک صاحب دا څه کیسه وا ده زه خدای پاک یو سیمپل پیدا کړم سیمپل د کرک ضلع خیرا یا خیرا خو لیکن د موږ خټک چې دی که نه دې ته د نه خیرې پته لګي خورشید جی زه یا یو کرک ضلع خیرا یم دې کې شک شبه نشته که څوک یې مانی اور که نه یې مانی زه په خپله یم چې زه د کرک ضلع خیرا یم دو پښتنو ته ټول عمر مطلب دی چې زه غپېدلی یم زبردست زبردست په هر لیول باندې مو خبرې کړې دي خلکو یې مفادو دپاره کړي موږ د عوام دپاره کړي دي صحیح دا شروع ټکه څه کوم ورکې اوس زه یو سیمپل یم خو مو دې ته وویل چې زه سیمپل یم سیمپل په انګلیش کې ورته ماډل نه یو ماډل یم کنه دا خبره ده دا خبره خیرا یا خیرا د کرک ضلع خیرا خیرا ملک صاحب منی خلک منی څه تل ډېرو منل ډېرو منل او ډېرې مني ایله دماغ پر خلاصېږي چې د انتظار ملک خبرې کړي صحیح دی صحیح کړي چې اوس په 500 روپۍ باندې خرڅېږي په هغې به څوک ومني دا خبره صحیح ده په هغو خو یې نشي منای نه په هغې نشي منای په صحیح خلکو یې منای شي په صحیح خبره سړی پوه وي هغه مني ملک صاحب تعلقات هم ډېر زیات دي الحمدلله کې پولیس کې سیاسي خلکو سره ماشاءالله ډېر غټ لیول باندې تعلق دي غټ لیول باندې چې زه سره بیخي ورپسې رسېدی ښه نشم مینه کوي در سره مکمل حاضر دي حاضر نه چې بالکل اسکول کې به موږ ته استوز به چې نوم وخوتل موږ به یې ته چې یا سر هسې حاضر دي ټول صحیح صحیح سړی وي صحیح د اوس سړی چې وي هغه بیا څه کوم ده هغه سره هغه سره لین دین نشي شته نه لین دین ورسره جوړیږي نه جوړیږي شاید به پروګرام چې کوم کولو کې تاسو د پتنګړو خبره کړې وه چې یو کس میلمه کړم هغه مو ملګری خو مړ ده اوس خدای دې وبخښي درو کلونه بورتلال موږ سره په تختې باندې ناست وو موږ به د درځېتوب لاچار کوله روزانه به یې وی چې تو سې شپه نه رړی هغې سره موږ لوړلو ګرمې مړۍ مو نه وخوړله او موږ وی چې یاره خوښه دیسي چرګون به یې کړی یخنۍ به یې جوړې کړي وي رمه ده سوړه ده بېله میاشت وه او ښه په ننګر به یې وویو چې ویې راغلل یوره روټۍ یې چې روغوستله پتنګڼو موږ خو مې ډېر خراب روغ ډېر ځاغ وژاو داسې مې وویله څه ښه ده په ځان ستړی کړو پتنګڼه مې ورته راوویل زبردست ډېر ښه یې جوړ کړي وو جوړ کړي که وژي وو خبر چې داسې 2 منټه تېرېدل مې ته یې چې یاره بستره ویړوه هغې غږ وکړل چې مو مایله سترګوشتي یې 3 کولنه ته ما بستره ویړوه د پتنګڼو دغه مړه مایله سوي Aha.
ملک صاحب ربابي ته د خیال کړه نن مکمل ځان برابر کړه په ځان غوتی والدي ماشاءالله نه 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 نن ډېر سخت جذبه کې ده نن- چې لا خبره ختمه او په مخې پرېږدي وي نن یې ډنډا سرویس ته ډنډه سر ډنډا سرویس ته ملک صاحب نه تپوس کوو چې ملک صاحب واده کړه ده که نه ده کړه واده خو خیر نه ده کړه خو دا تپوس ونه کوو چې آیا واده ته یې څه ارادې دي صحیح ده ملک صاحب تپوس کوای شو بالکل صحیح ده دا پټه خبره خو نه ده دا پټه خبره خو نه ده او نو ملک صاحب ما اورېدلي دي منده ته هغه کیسه څه کومه منده ته ده ټوله ټوله منده ته ده منده ته والا څه کومه کیسه ده هغه ډېرو خلکو ملک صاحب ته راغلو میسجونه یې ورته وکړو ټلیفونونه یې ورته وکړو او ملک صاحب د خولې خبره ده 107 کسان یې بلاک کړي دي هغه کسان چې کومو د منده ته خبره کړې ده ملک صاحب جی واده خو درته زمونږ هغه بنګش صاحب هم کولو جی همداسې وه بنګش صاحب درته چې واده کولو نو هغه واده خو مو نه شو نو Fangasip, where does all? Fangasip ko pela mandata ho kodala biamata je daga mandata de tagao. او درګاته ها De je daga mandata de pale whatsa daga mandata menala. زبردست ملک صاحب کوم ډایلاګ ته ډیر زیات فیمس شوی دا هغه ته ابا ولا ټول نو خو چا کومه خبره کړي ټول دا څه واجه چې تو دا ډایلاګ فیمس کیږي نوې نظامونو بوډونه ښه لګېدلي مړه تصویرونه لګېدلي په هر ځای کې لګېدلي ما ډېرې خبرې کړي قیمتي خو چې څوک په پوهېږي څوک په پیژ صحیح او په چا د څه پرچا کاټ کړي هغه دا خبره بار کړي چې چا باندې مې پرچا کټ کړی دو که نه هغې ته مې 3 سال ګارانټي ورکړې چې 3 سال به ته سار نه چګه ودرېږه 3 سال دا به سار نه چګې دا اخري پرچا په چا کاټ وه دوه بسکټ او یا هغه خو یا کاټ نه ده که نه ملک صاحب کاټ شوه کاټ شوه چې شروع په وشوه او یو کوب سرې چای چې او شروع ډتاونه سره کړي وه شپږ غنټې شپږ غنټې ډتاونه کړي وه شپږ غنټې وډتول الله نه شپږ غنټې دا سړی و ابو کتون کی وای بیا مو ته وې ها مې چې درمه شپږ غنټې دلته کې غرابه اها غرابه زب کانا پینا درمنه خورا 200 روپۍ بدل کو کانا پینا به خوري 200 روپۍ باندې او 6 غنټې بغرابه اها ازو خو ور لنډاو ډیر کسان بګوریم او ډیر کسان د سیدی څنګه به خوښتمن وي چې تاسو سره ملاقات وکړي جی تاسو سره ملوشي یا چې ته پروګرامونو ته یا همدغه سي تاسو ته انویټیشن دیر کې ډیر خلک غوړي چې را ودونو ته مو ته یو څو مرګرو دا خبره وکړه چې مو واده دا پروګرام دا کمالک صاحب ورکه ایز ا ګیسټ روشي خورشید نو ته څه تاسو سره برابرتا څنګه کوي ملک صاحب خورشید زه ملګرو ته ډېر په مینا سم چې ډېر په مینا سم خو دې کې یوه خبره ده چې زه یو عوام دي ډېر کله وته پروګرامونه عموما د ریس کې غشي بوشي بیا زه سوچ ته وکړم چې زه کوم ته لاړ شم هغه پکې دا خپه کېږي دیزو کې بیا زه خو بیا رابطه به در سره څنګه کوي ملک صاحب سره در سره ملاویږي مو خپل پی لمبر شته ده وحید نواز مو پی ده خپل آفس لره شکر الحمدلله هغې کې لمبرې لیکلي دي حاجي او المنو د پر خپل حجره لرم ښه خوراک چې څرنګه زه خوراک کوم هغسې خوراک المنو ته او دلته اماراتو کې چې کوم ملګري در سره ملاوېدل غواړي او دلته کې چې روشي ښه عزت قدر ورکوم هوټل کې ورسره نوس وم هوټل کې الله پورې ورسره نوس کراچي سټار ریسټورنټ کې وې تاسو او کراچي سټار مویلا کې نوس ورسره حاجي چې څه پورې دوی نه وي چک یا مره پرې ځای سره نو سوځي دا خو مولې دلی بالکل او ډېر کسان مینه هم کوي او راضي او تاسو سره ملاوېدلو دپاره راضي بل خصوصا تاسو کتلو دپاره راضي یاره خورشید چې دا دومره لرې نه مو کراچي سټار ته روشي او نو ستا خو به نو ستا سره کوو چې موږ راګ وینه غوړي که نه
عراق وینه به ښه ورکوم ورکوو زبردست ځکه چې دا پښتو مو ده. ملګري دي ډېر لرې نرسي صحیح آها کنډه مې واړوه چې زما بانګي لالیا چرسي لالیا بانګي لالیا چرسي لالیا په دلاندې کنډه مې واړوه چې زما ملک صاحب چې پکې وړوکې غونډې بریک مو نو واغشتو صحیح ده. ډېره زیاته مزه وکړه ستاسو یو بله ویډیو ستاسو د فین د طرف نه ده جی ستاسو مینوال ډېر زیات دي هغه راته وایي چې ملک صاحب نه د دې ویډیو حوالې سره لږ تپوس وکړئ دې قوم ته صفا سوتره چې څرنګه د مو برید ډنډا دي دغسې به قوم ډنډا وي انشاءالله دا مې سره ودادو واټ پنېغه دا مې سره ودادو دا خو سیاسي خبرې وې جی دا خو سیاسي تقریر و جی دا ور په حجرې کې ښه جی مو یې تیلي چې څرنګه د مو برید ډنډا دي انشاءالله عوامه داسې به توسې ښه ډنډا وای خو عوام بې وفایي وکړله ها مو برید ډنډا پاتې شول او دوی دغسې په ډګر پاتې شول بې وفا خو آخري لوند په ډګر نه مني نو څه مني نه نو بیا به ورسره څه کوي بس دغسې بې وفا ده ګرځي بس ګرځي دی موږ برید په دغسې ډنډا وي نرمه چا وکتل چې ګډان مې رووه ملک صاحب دا برید لا غونډې کونډه قصاص د یو نیم ته پته خو ولګي نه برید خو یې مو ولا 24 اور ما مې ورونو ته ښه ویلي چې که زه یې توسې نه پیله مړ شولم بیا مې برید چې په کفن کې خروب نه کړ وای های نگارا هاي زبردست ډیر اعلی ډیر اعلی ملک صاحب اسه یا خو ارمانی کنه ارمانی کنه ډېر ارمانی یم دا زه چې داسې خوب نر شاګرد مو بولاش چې دا ټول په وښ کولون دي یا خو ارمانی ملک صاحب د څه سنس سره لکه مینه مو ډېره زیاته کړې ده یا داسې مینه کې بې وفایي میلاو شوې ده مینه کې بې وفایي نه ده میلاو درویغ نه شوی نه ده میلاو خو یې مینې بې وفایي بې وفایي کړې ده اوس زه ډېر ښه شپنج کې یم چې څه وکړم څرنګه څه وکړم ډېر ښه شپنج کې یم چې دال قدم غځوم کویه ده چې دال قدم غځوم کویه ده ملک صاحب ټولې دنیا ته د هر څه وکړو کارونه دا وکړو دا لانجې دا کیسې ځان غم د ونه کړو همون نصیب کې نشته همون نصیب کنه وردو زبردست سپا خبره ده سپا خبره دی جی بس نصیب څه داسې شي نو بیا به څه کوي ملک صاحب تاسو خط خبره وکړئ تاسو اوس مې د کراچي سټار هوټل والا مالک ته ویل چې څه غول جوړ کا خو جوړې که چې دغه مرانو مې وي چې عوامي وزیراله سبلو راونه کړی دو تاسو ته یو ورځ زمونږ ملګری رالو تاسو ته وی چې ملک صاحب یو تپوس درنه کوم او په هغه جواب کې تاسو ورته وی چې تپوس ما کوه ما زه خو اوپن ویته چې ډنډه سرویس تاسو ته پته څنګه ولګېده چې تپوس دا کوي زه مطمئن یم بیا بل سړي ته څه ضرورت شته نه خو اندازه څرنګه ولګېده چې دا کس لګیا ده مانه دا تپوس کوي چې زه په سړي باندې پېژ په سترګو کې سیده سکرین شاټ او خپلو سترګو کې چې دا خبره دا کوي مو یو ملګری ده هغه یې زما 3 تڼۍ غومبولې دي
درې درې مو څه وې ته وې مې ته چې مو 36 ځلې چته ولیدې ته توړې ده چې مو 36 ځلې ډته وې 36 ځلې ډته وې هغه کړی دی غومبولې دی 36 ځلې ځان ته څه یې یا ملک صاحب بالکل منم ملک صاحب پزړه د څه ارمان پاتې یا او څه بیا یې مینوالو ته اما په زړه باندې صرف د خرمنۍ ارمان پاتې د نوره مې څه ارمان نشته او دا ارمان دی به اندازه شته چې لکه اوس څه په ده باندې کار شروع دی دا پوره کېږي یاره کراچي سټار ما ویله ملک چې دا هوټل والا هغې پروسس پر سټارټ کړه چې هوایي به وي که پرنځ نه که بیا څه وشو نو بیا یوه پرچه په هغه کټ کېږي نو نوره خو پرچې کټ کوی نه شو خو لمبر نه به بیا بلک کوو بس دا په کیمرې باندې صفا خبرې وشوې جي اوس چې کوم یو هغه ده د ده انسان غم وکوي جي او بالکل کیمرې نه شاته ناست دی د ده انسان غم وکوي او چې خامخا وروسته اوس درنه ملګري نشي پهلا بنګش وټځئ بیا مو ته یې چې سره تا ته یې څرنګه چاله په ور شره به وي نوی نظامونه دي او نوی نظامونو سره ملک صاحب چې کم دی په سوشل میډیا باندې داسې خور شوی خو دا سوشل میډیا چې کم دا ملک صاحب دنه هم تاسو ته څه فایده ترلاسه شوې ده پیدا دا کړی ده چې مو اواز دی کونې ته رسوله ده نوره منده ته یې نه دیر کړی چې منده ته یې کړی نو بیا هم فایده نشوه نو ملک نشوه که نه صرف اواز یې رسوله اواز خو زه رسوم د ټولې دنیا بیا ملک صاحب دنیا خلک به اوس دې ټایم کې دا ویډیوګانې ګوري که څوک خواهشمند وي تاسو سره واده کولو تاسو واده کوئ زه خو دې ته چې نیک واده وي ښه واده وي چې څرنګه زه ګډان خورم هغسې به دو هم ګډان خوري که نه دا زبردست دا خو د ډېره ښکلې خبره وکړه که نه ملک صاحب زه چې خیره یم هغه به پیروزه وي که نه واجي وا نو ملک صاحب لغونتې د خپل دغه هم بیان که چې لکه څنګه جینۍ دي وي ایم په چانس چې دا بیرې تندونه دې کتله داسې د تندوڼې غوندې جینۍ مې لاګي عامه جینۍ مې نه لاګي دا خبره مو اورېده جي او تو ته دا چې د ګلونو په ښایست باندې مین یم د ګلونو په ښایست باندې مین یم زړه مې غواړي چې ګلونو کې مې شپه وي واجي او خپل وطن دې پره وطن زما زه د وطن یم په پښتانه خاوره به تل کرم ګلونه په ویر شره به وي ډېره لا او ملک صاحب نور به څه ویل غواړئ تاسو نو ته مو منې سوالونه اچوه زه به زه وایم چې موږ ډېر ښه ګپ ولګېدلو هم چې بل اپیسوډ دپاره به هم لغونتې ګپ پرېږدو که داسې څه موقع برابره شو بیا به یو ځل یې کینو او که ستاسو په زړه باندې داسې بل څه خبره یې تاسو وکئ موږ نور ملګرو ته څه پیغام ورکوئ یا هېڅ ارمان مې نشته صرف د یوې مندتې ارمان ده نوره خو چې داسې مایلس وي او نرم ګپ وي او دنیا کې ډېر ټینشنونه دي چې د عوام خوشحاله وي د موږ په خبرو چې خوشحالېږي موږ به بار رسو بار رسو ملک صاحب تیری ویډیو کې هم تاسو دا اناونسمنټ کړی و زه غواړم چې په دې ویډیو کې هم تاسو وکئ دا ویډیو به څومره پورې ځي هسې یو اسټیمیټ نمبر وښایي په یوټیوب باندې دا به مو ملګرو ته
دا غدو چې دا بالکل زوی ته ورسوی کمپلیټ چې 1 میلیون کراس کی نو ملک صاحب بل ویډیو برازي بلا پرسي په همده چینل برازي بالکل په دغه پرسي ان شاء الله کدا غا ویډیو 1 میلیون ویوز کراس کړو نو ان شاء الله بل ویډیو دا به زی ان شاء الله سره بیا جوړو ملګرو تاسو ټولو یو جهان مننه لمنې مچنانی پروګرام نه تاسو خوند اغشتي وي ان شاء الله چې ژوند خیر وي یو ځل بیا را روان هفته کې تاسو په درنه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو تر وخت پرې د خپل ځان خیال ساتئ او په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله تعالی رب به سوړ نه دا رب به ټنډه کېږي نه واو حسین بھائی باندې واو ډېره مننه رب به ډېره مننه ملک صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ ملک صاحب تھینک یو زبردست السلام علیکم ډېر ښکلې خبرې تاسو وکړې زبردست ایک نمبر